رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سب نبيا فاقتلوه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم منگا دخپلو مشرانو د عالم مجلس تحفظ ختم نبوت پشارت نوٹس باندې دی چوک ته راجمع شوي څنګه موږ او تاسو ته پته ده د بونیر په علاقه کې پښتون نوم یو بنده پښتون بونیری په نوم باندې یو آیډي ده چې هغه زموږ استادو د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان کې ګستاخی کړې ده. د هغې دپاره موږ راوتیو چې زموږ په ملک پاکستان کې کومې ادارې دي فلفور د دغه سړی ګرفتار کړي شي دله د سزا ورکړي شي. دا زموږ د ټولو مطالبه ده که نه انشاءالله او کو بالفرض و تقدیر دوی دا وایي چې موږ له د دوی د نیولو چل نه راځي. الحمدلله دلته ډېر مجاهدین موجود دي د دې ځای نه تللو ته تیار یې انشاءالله او دا داسې مجاهدین دي چې دغه ګستاخ او داسې ډېر ګستاخان د هغې سترګو ایستلو ته تیار دي انشاءالله دغه ګستاخانو ژبې کټ کولو ته هم تیار دي. عجیبه خبره دا ده چې کله د چیف آرمي خلاف یو کس ګستاخي وکړي او د یو ای سی چو د یو ډي اس پي خلاف چې دی څوک ګستاخي وکړي فلفور هغه ګرفتاریږي او زمونږ استاسو د پیغمبر خلاف چې څوک ګستاخي وکړي هغه چې دی بری ګرځي هغه ته چې دی امن ملاویږي. مونږ د دین اول مطالبه کوو چې فلفور د دا ګرفتار کړي شي دی له د سزا ورکړي شي ورنه بیا به زمونږ نه چې دی ګیله نه کوي ځکه زمونږ چې دی مثالونه موجود دي. په 2016 کې عرفان نومي یو کس چې د نبوت دعوه وکړه په مردان کې هغه له سزا ورنه کړه. موږ د آیین او د قانون خیال وساتلو موږ چې دی ادارو ته حواله کو هغه عرفان صدیقی نن د پاکستان په جیلونو او د هغې په تاڼو کې موجود نه دی بلکې د پاکستان نه بهر هغه پروت دی. بیا تاسو ولیدو چې هغه ته سزا میلاو نه شوله د هغه په ضمن کې چې کله یو بل سړي ګستاخي وکړه د مشال په نوم باندې دغه سټوډنټان راوچت شو هغه سړي هلته سپلی کو. نو موږ نن نه دا عهد او عزم کوو انشاءالله که چا په کم ځای کې په کومه محله کې په کم کلي کې ګستاخي وکړه انشاءالله په خپل لاس به یې سنبالو. خدا گستاخی رسول کیا ہے کی سزا